عجیب دا ابی ابن کعب دغه سے قرا صحابہ ناستے ابی ابن کعب ناستے امام الانبیاء رونق افروز دے خاتم الانبیاء ارشاد فرمائے لو ابی لغندے نزدے راشا ابی نزدے راغے امام الانبیاء وردوی ابی ابن کعب رب کریم دا عرشی پرین اعلان اکڑو چی ابی تو آیا چی دا سورہ بینے تلاوت دے زما پا مخیو کی سبحان اللہ ابی ابن کعب و یا رسول اللہ زمانو مغستے ہوئے ابی استانو میں اغستے دے اللہ فرمائل چی ابی تو آیا چی دا بینے تلاوت دیو کی کما زمانہ وا سنگ بوا دو بای پا دیزڑ بس سنگ تیر شوی چی دا نبی نا علاوہ یو امتی تمر برشادو فرمائلو چی تلاوتو کا نناغ قرآن دے علماء دا امینو او قرآن ماو تالا روڑو تاکیم قدر شتا اخکاری دی اجتماع اخکاری چی قدر شتا پچوک کے ولاڑ دا معشومان یا نوجوانان دا دیغا ولاڑا و انتظار ما ملگرو توے ما خودی تویلو چی انشاءاللہ ما 2 بجے ٹیم را کڑے زب یوینی میں تزان را رسوما لیکن دا اللہ فیصلی بدلی بھی بٹخیل بازار کی منتا گاڑی کے فالٹ را گئے 2 گھنٹے پکی اگا ورکشاپ والا اڑمو خیر بہرحال منگ دا آغا زینے چی راتلو دمرت تیز را روانو ما بید اللہ دا دین خادمانو قرآن ویون کو قرآن کریم تا سنب کلاوہن کو آغا با انتظار کے ولاڑی زمان رب منگنا ناراضا نشی رب کریم بزو منگ آغا تصور و ذہن دا ضرور کتلیوی چه ما دا ملگریم خفاو زم خفاو منگ آغا مصری توی بس منگ زر فارغ کا یا کار پورا دے یا پورا نہ دے لیکن دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نائبین داغا آغا امت چی داغا دا قرآن پیڑے پا سر روچا تکڑے دا آغا پٹکو والا چی دا کم پٹکو والے یو آہ دا شپیر آوزی قسم میں دے پر رب دا کعبی وی ٹول کائنات الٹکو لیشی دا دے خلکو دا آہ نوی ری گئی دا پسری چی پٹکی پراتی دی دا ملنگان چی منگ تا دا سے اخکاری چی بس منگ پلارو کسو کی او ملنگ روان دے پسری پٹکے والے دے یقیناً دا دے ملنگ پسر دا پٹکے آغا پٹکے دے کم چی محمد الرسول اللہ امتی تے خیرے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو لکم قدر و شان ورکڑے دے او دائر ارشاد فرمائے لے دے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زماد امت علماء دا بنی اسرائیل و دا انبیاء غندی دی دا بنی اسرائیل و انبیاء دا ہر چاہ تر تتلی دی دروازے ڈبولے دا کتابی رسول دے شریعتی رسول دے محمد الرسول اللہ دا حجت الوداع پا موقع باندے چپا غزبہ اوخ باندے ولاڑو دا ارشادی فرمائے لو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ اے موجود خلق غائبین تدا ارسوے نن پٹول کائنات کیوں گورا قسم دے دا پٹکو آلبا در تمیلاوشی پہر زے کی سوک بے بیزتی کئی سوک بورتا کنزل کئی سوک بس پک نظر سر گوری لیکن الحمدللہ دا دنیا گڑ گڑ تدی قرآن و رسولو مشہور بادشاہ تیر شوے دے سلطان محمود غزنوی داغد شہرت دا سی عجیب واقعات تھی او داغد روب دبدبی دا سی عجیب واقعات تھی کہ زتا سو تاوئے ما دیلی پا زوڑ بازار کے را روانو چار چاپیر دی اندوانو دکانونو اندوان بازار کے گرزیدل داغی منسٹرانم پا دیلی کے چونکہ دیلی داغی راجدہانی دا نو دیلی تا داغی دا لوک سبا شو وغیرہ وغیرہ داغی ممبرانم پا دیلی کے خام خاگرزی او دا زوڑ دیلی بازار دا سے دے چا پدے کے غیرہ نشیت لے پدے کے بیا پیادے او سڑے زی یا بسیکل رشکہ کیزی کاغا منسٹر وی کاغا بل سوی کا بل سوی پدہ غزے کی یو دکان دے مکتبہ دا ربانی بک ڈپوی پی لکلی دی پاغی کی یو کتاب زوڑن دے او دا سے باہر ٹائٹل زوڑن دے او پاغی کی لکلی دی چھ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور سومنات کو پاش پاش کر دیا.
په کتاب باندې دا ټایټل لیکلی دی او بیا یې لیکلی دي چې بتشکن محمود غزنوي. حیران ولاړم، سوچ مې کولو، ما وی ربا کچری زما د پیغمبر پشان کې چا اشتباهن په ذهن کې خبر راغلا، رب خو ډیر لوی دی، د رب باره کې د چا په ذهن کې خبر راغلا یا تصور راغې، الحمدلله مونږ ټوټې کو د هندوانو سومنات ته وګوره، د په نظر کې د گیتا کې داغه مرتبه ته وګوره او داغه پاش پاش کولو والا داغه تصویر پدې لایبرری کې مخامخ لګېدل دی، بازار کې زوړن دی او پدې کې وای چې سومناتی ټوکړې کړي دي، هندو سومنات تخپل خدای وای، لیکن د محمود غزنوي روب ته وګوره. ما وی ربا مسلمانانو لتا داسې روب ورکړی دی، روب والا بادشاهان دې ورکړیو، روب والا کتاب دې ورکړی دی چې ټول کائنات ته نه یریږي. یو هندو پندتو ما سره بحث په مندر کې، د بحث نه بعد زه د الله ذات گواه کوم او ما سره هغه ملګریم گواهان شته چې هغه هندو پندت وایي، هغه وی یاره کله کله که تاسو د مندر ته راتلی او په د خپل قرآن مونږ پویولو نو څومره ښکلې خبره به وه. ما هغه ته وی ولې؟ ما ته وی تاسو له الله داسې اجتماعیت والا کتاب درکړی دی چې د دې کتاب مقابله نه زما گیتا کولی شي او نه د سکھ ګرنث د دې مقابله کولی شي. مونږ د هغه خوراک نه قبلولو. ما سره د ثوابه زیدي ملګري مو، ما سره بعضې ملګري چې هغه د انډیا هم موږ د هغه هندو روټۍ نه قبلوله، خوراک هم نه قبلولو. هغه هندو د قرآن کریم آیتونه او بیا د هغې ترجمه او د قرآن کریم اوصاف چې دا یې کله اورېدل، هغه هندو پنډت اگر راپاسېدو وایي چې هېڅ نه قبلې نو دا سیو خو وایي ستاسو وایي چې الله پیدا کړی دی، کم از کم دا سیوان زمانه قبلولی شي. ما ته هغه سیوان راواغستل مې او دا تا نه قبلولی شو، نور ستا ذبیحه زمونږ دپاره حلاله نه ده، ستا پخ کړي سیز باره کې مونږ ویلی نه شو، دې کې به تا سا اچولي، لیکن سیو زما الله پیدا کړی دی او ما هغسې بند په بند تا مونږ له راکړو، دا چې تا څومره راکړه دا مونږ تا نه قبلو او په دې وجه باندې قبلو چې ستا ذهن کې دا رانشي چې مسلمان تنگ نظر دی، مسلمان تنگ نظر نه دی، لیکن مسلمان دپاره الله په خپل کتاب کې یو قانون جوړ کړی دی چې ته به خوراک کې خو پاک پلیت به پکې ضرور کې، مونږ پکې هغه پاک پلیت کو، صرف دا فرق دی، بل څه فرق نشته. ما چینیان یو ځل کینولو، یو هوټل باندې تېرېدو، بیچ دغه کې شینزن یو ښارو، د هوټل مخې ته جي داسې یو دغه لګېدلی دی، دا تاسو لګولی نه شوکیس د شیشو، په هغې کې کاکروچان دي، کاکروچان پکې غټ غټ ګرځي داسې چاپېره. ما ډېر زړه خراب شو، نو ما هغه چیني ته ویې مې مړه دومره ښکلی هوټل هم جوړ کړی دی، مخې ته مو ورکه کاکروچان لګولي دي، نو تاسو شرمېږئ نه دا هم څه لګولي دي، دې کې څه شو ده؟ هغه وایي دا وایي ته دې کې شو یادې وایي د دې نه چې مونږ کوم سوپ وباسو په ټول بازار کې د هغې نه قیمتي سوپ بل نشته، مونږ دې نه سوپ وباسو او هغه څکو. ما هغه مسلمانانو ملګرو ته وې، ما ورته وې زمونږ الله مونږ دپاره په بیبي کې هم د حلال او د حرام، د پاک او د پلیت، په خوراک کې هم د پاک او د پلیت، په څښاک کې هم د پاک او د پلیت، په اغوستو کې هم استوګنه کې هم د پاک او د پلیت، چې ما او تا له دې قرآن نه مونږ له الله کوم انداز اختیار کړی دی، یقینا په کائنات کې وګرځه دا پاک دامني الله بل چاله نه ده ورکړې. خلک زناور خوري او په زناورو کې ما هغه زناور خوري چې کم زناور نه به ته یریږي، یعنی داسې خلق به مو وینې چې داسې یو ځای کې الکان زمونږ د الکان پاس شوي دي، ټولو قرآن کریم یاد کړو، نو دی چې اوس کورونو ته ورشي نو دا خپل خپلوان به راغونډ شي، نو دی به یا د اختر غوښه ایښي، یا به ورکره چیلې ولاړي، یا به ورکره چرګ ولاړي، یا به دی داسې څه شی پوخ کړي چې هغه ښکلی صفا پاک دامن وي، هغه به پوخ کړي، نو دا خپل خپلوان به راجمع کړي چې ما قرآن کریم ختم کړی دی، تاسو ټولو لمې ډوډۍ کړې وه، داسې وي که نه وي که نه؟ هغې مګرمچ رانیولی و. ما ورته وی مې داسې دي، وی دا د هلکان په هانزو یونیورسټۍ کې په میډیکل کې فسټ راغلي دي، نو د ملګرو له دې پارټي کوي
نو چې پارټي کوي نو وې زمونږ په دې علاقه کې چې څوک پارټي کوي نو د دې ښکلې ډش چې کم دی بهترین ډش هغه چې دی مگرمچ دی دا مگرمچ به ټوکړي کې نو دا به سور کې نو دا به دی یو بل سره خوري भोपाल کې مې یو هندو لیدو پندت دی خلک ټول هغه ته راجم دي داسې داسې ورته کوي ما وې دا په هندوانو کې د دې هغه تقوادار دی پاک دی لکه مسلمانانو علما ولا خلک راشي لاس ښکلوي علما ولا خلک تندې ښکلوي او چې بیا داسې وګوري بعضې خو داسې خلک ورله چاپي شروع کړي ماله ملګري رامنډه کړه د دې خو خپل محبت و خو ما ورته وې ما په ژوند کې خپلې چاپۍ ته څوک نه دي پرېښي ما ته پلار وصیت کړو زما والد محترم ما ته په وصیت کې دا خبره کړې وه ما ته وې بچوړي ګورې چې یو سړی درله خپله ګوتې ورنړي چاپي درله ونه کړي که هغه ستا شاګرد وي که د شاګردانو شاګرد وي ما ورته وی چې دې کې وجه ما ته وې په دې کې به وجه دای چې ته به ځان متکبر ګڼې بیا ته به وایې چې زه لوی سړی یم ما ورته وی چې که ځان متکبر نه ګڼم او څوک راله چاپي کوي ما ته وی چې دا کم در لچاپی کوي نو که ته ځان متکبر نم غنې د نورو خلکو نه ځان لوی نه غنې خو چې کم سړی در لخپې داسې ونیولې دنه به کم از کم ځان لوی غنې په دې وجه چرې په کائنات کې په ذهن کې تکبر را نشي ځکه چې تکبر د الله صفت دی او چا چې دا تکبر وکړو الله سره هغه د هغه صفت کې ځان شریک کړو دا سړی په خپله زندګۍ کې چرې د کامیابۍ په موړ نشي تېرېدی نو ما خبره کوله چې هندوان پندتان ورته هم راجم دي او دغه پندت ته داسې رام رام کوي هغه سره یو کنډول په لاس کې دی خو غوا ولاړه ده او هغه غوا ته شاته داسې ونیولو هغې چې متیازې را پرېښودې نو هغه متیازې د زما مخکې وسکلې دا د هغې د مذهب امام ما سوچ کولو ما وې زمونږ د مذهب د امامانو ته وګوره زمونږ د مذهب امامان مونږ تم پاک دامني خی په خپل هم پاک دامنه دي د هغې د مذهب امام یو پنډت ما داسې مولیدو په جین مندر کې هغه فل بربند ناستو د هغه علیه تناسل ته خلکو سجدې کولې ما وی زمونږ علماو ته وګوره چې په دې سین کې هم د دې یارې نه لامبي چې دی وایي چې اسې نه زما د مقتدي او شاګردان به وایي چې وګوره استاد جي خو جامې ایستې دي لنګې یې چولې دی دغه یې چولې دی د خو پوره حیا نه ده کړې د استادانو تڼۍ هم تر دې ځای پورې تړلي ټول بدن یې په لباس کې داسې ملبوس کړی چې د په بدن کې هر ځای ته ګورې نو چې ظاهرا هم ته ګورې نو الحمدلله ستا ذهن کې به دا نشي راتلی چې دا د اغیارو غلام دی سوچو کې زه چې کومې خبرې کوم سوچ پې وکې ښه فکر پې وکړه ښه سوچ داسې سوچ پې وکړه چې څومره در نه کېږي انشاءالله د محمد رسول الله شیدایي تا ته به دې په هغه لباس کې په نظر راځي چې هغه لباس به عظمت والی ما سوچ کولو مې زمونږ دا ګیره زمونږ د عظمت نشان د مونږ د پیغمبر خولې ده او دا په دنیا کې صرف پاکستان کې د عظمت نشان ګرځول شي نور دنیا کې وګرځي شیخ الحدیث هم چې په مسند حدیث ناس وی ګیره بینی اکثر ځایونو کې حضرت مدنی رحمت الله علیه دغه سي حدیثو درس ته ناشته عجیب یو سوچ د مدنی ته ګورو زمونږ مشران هم ډیر عجیب مولانا قاسم نانوتوی چې مدرسه جوړوله دارالعلوم دیوبند بنیادې په 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خودو نو د دې نه مخکې قاسم نانوتویم د کوی په غاړه به ولاړو بوقې به رایستې چې په لاره به څوک تېرېدل په هغې به اوبه څکولې وای سبحان الله حضرت مدنی چې ستاسو په نسل او خاندان کې و سیدو تاسو کې اکثر سید دي که نه حضرت مدنی رحمت الله علیه سیدو او حضرت مدنی رحمت الله علیه داسې سیدو چې د امام الانبیاء روزه اطهر ته ودرېدو نو امام الانبیاء ته وایي السلام علیک یا رسول الله جواب راغې روزه اطهر نه چې وعلیک السلام یا ولدی میرے بیٹے میرا سلام بھی میں تجھ پہ عرض کرتا ہوں سوچو کہ انسان حیران شي صاحب قصیده برده ته سلام شوی دی ابو الله جامی ته سلام شوی دی او بیا زما استاد په زمانه کې حضرت مدنی ته د سلام جواب په دې انداز شوی دی خو د حضرت مدنی امام الانبیاء سره محبت څومره د امام الانبیاء د روزې په خوا کې داسې ناست دی
ستاسو د نیکه تعریف کوم زمونږ هم نیکو بالواسطه زمونږ هم نیکو مونږ هم د امام الانبیاء نوسیو لیکن تاسو چې څنګه نوسی نو هغسې مونږ نه یو. ګورې سوچ وکئ په دې خبره. تاسو د قرآن قدر کوئ نو تاسو سره ډیر خوند کوي. مونږ سره هم خوند کوي خو تاسو سره ډیر خوند کوي ځکه تاسو د خپل نیکه میراث به رانیسئ. ستاسو مدرسه چې ویجاړه ونه لیدی شي ستاسو ما سره یو سړی میلاو شي یو علاقه کې مونږ ناستو داسې د هغه ځای و ما ته کسان وی دی سید دی ما ورته وی دی سید نه دی ما ته وی چې دی سید دی مې دی سید نه دی. هغه کس چې راغی نو هغه وی چې وی تاسو ما ورته مې ته سید نه ته خپل حساب کتابو کا نسل وګوره خو ګوره ته ما ته اوریجنل سید نه ښکارې مې زه درته صفا وایم. هغه ما ته وی چې بالکل تاسو صحیح وپېژندلم زه اوریجنل سید نه یم. ما ته وی چې تاسو څه نه معلومه کړه. ما ورته ما ستا دسترخوان ته وکتل نو د سید دسترخوان چې نو حضرت حسین رضی الله عنه حضرت حسین رضی الله عنه په یو پټي کې کجوري را شکولې یو سړی د کوفې دغه نه راغی د عراق نه په عراق کې د کوفې نه راغی حضرت حسین رضی الله عنه داسې هغه کجوري را شکولې هغه سړی خلکو ته وایي مال 10 منه یعنی 10 بارونه د اوخې په کار دي. هغه ورته وی چې مونږ سره خو لګي لګي دي دا کجوري نشو در کوله خو په دغه باغ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نوسه ناس دی هغه لاړ شه هغه بدر کې دی چې حضرت حسین لراغه هغه ته وی مال 50 بارونه د اوخې په کار دي چې زما ضرورتم پوره شي زما قرض مدا شي. حضرت حسین رضی الله عنه تخفت و چې ما سره یو بار پروت دی ورته وی ملمت کینه وبوس کا او کجوري اخرى زر اعظم تعالی انتظام کوم ګرځېدو په خپل خاندان په خپل خپلوانو هر چانه یو بار د اوخې را چلولو هغه سړي له 50 بارونه پوره کړو او بیا چې ورتا والا کول ویزه د محمد رسول الله نو سیم او زما درد چې څوک راشي او ما غته ویلې چې ما سره نه پوره کیږي مال دې زیب نه را کولو ځکه چې زمان نیکه محمد رسول الله د خپل در نه څوک داسې نه ولېږلې. سوچو کې عزیزانو حضرت مدنی رحمت الله علیه د امام الانبیاء د خپل نیکه روزه په خوا کې ناس دی د نیکه قدر درته بیانوم لغوندي په روزه طهر باندې لغوندي دوړي پرتی دي خوري پرتی دي. حضرت مدنی چار چاپی رو قتل کائنات داسې کپڑا در کې نشته چې هغه دومره پاک کړي چې د خپل پیغمبر روزه په پاک کم نشي کوله داسې دا دوړه په دې نه سندم ځکه چې دې صادر کې دومره کمال نشتا چې د محمد رسول الله روزه له وورم. سوچ کې ناس دې وې کائنات تا داسې کپڑا نه د پیدا کړي د خپل آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد عربي ټولوي صلی الله علیه وسلم روزه په زر راجارو کم کائنات داسې جارو دم نه د جوړ کړي ځان ته ګوري زما په بدن کې ما ته پاک دامن شي ما ته ډیر محبوب شي کم یو دی. سوچ کې لاړو ما ته امام الانبیاء په وراثت کې دا ګیره پرې خدا په خپل ګیره روزه پاک کړه خپل ګیره باندې روزه جارو کړه. محمد رسول الله سره محبت خو چې موږ د خپل مشرانو نه تاسو کو موږ وایو چې موږ مدرسه نه جوړو نو څوک به جوړای شي. دا زما د پیغمبر د ناموس داغه تحفظ او زما د پیغمبر د علوم امین دغه مدرسه دا به ضرور جوړوم. مال دا درس را کوي چې د خپل پیغمبر قدر بسنګ کوي. حضرت مدنی د بزرګونو طلبا ناس کی حدیث پڑھاویږي د خپل نیکه قدر غي تخی او د قدر د پاره ورته وی طلبا او صرف ګوره راتا په خپل ګیره باندې د محمد رسول الله روزه پاک کړه هغه التنه چې کما خوره ملاو شو یو لوخي کې واچول پکیو بو واچولې خلک ورته وی مدنی صاحب کیا کرنا ہے ارشاد فرمایا لوگو محمد رسول اللہ کے روزے کی مٹی کو میں سمندر میں گرا نہیں سکتا میں نہروں میں گرا نہیں سکتا میں دریاؤں میں گرا نہیں سکتا میں زمین پہ گرا نہیں سکتا اور لوگوں میں آسمان پہ پہنچ نہیں سکتا میں محمد الرسول اللہ کے روزے کی مٹی کو کہاں گراؤں گا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس مٹی کو اپنے پیٹ میں ڈال لوں کہ مجھے کوئی شبہ ہی نہ پڑے. ڈاکٹران ورته وی حضرت
आप जब ये मिट्टी अपने पेट में डालेंगे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दर्द हो जाएगी, मर जाओगे। जवाब दिया लोगों अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे की मिट्टी खाने से मदनी को मौत आती है तो आने दो, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पड़ने दो, दर्द हो जाती है तो हो जाने दो, लेकिन मैं अपने आका के रोजे की मिट्टी को जमीन पे नहीं गिरा सकता। सुभान अल्लाह। आगा खौरे उखोड़ा ही सुनशु कासम नानोतवी शेखुल हिंद हज लतीली दी सोचू के अजीजानो तासो तस्तासो तारीख बयानोल गवाड़म चे तासो मंग द पारा डेर लोए खलकी हज लतीली दी द इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोज़े अतहर पख्वा के द कजूरी वनवा दागे ने कजूरी राउशु कोले अगे उखोड़े अगा डुकी जम कड़ल डुकी जान सर रौड़ल चकल बातन त वापस बरी सगीर तरागल अलते आगा डुकी उड़कड़ खलक वर्तवई दा सकवई वेदा द यार द खार द कजूर डुकी दी मुंग दे नजान ल रांझ जोड़कड़ मुंग बस्तर को के दा रांझ लगो दा दागा खलको नाइबीन दी नाइबीन दी दा आगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दगा मदनी और दगा शेखुल हिंद और दगा कासम नानोतवी दा दागी नाइबीन और दी दा अगीद नाइबीन और पलास बांधे बैत करे नंता तदी ज़ैनास दी कुरान दर तखई दा दो कदर पकार दे अजीजानो ददी खलकुम चे सुमरा कदर उकड़ो कामयाबी बहुमोमो और कददी खलको कदर नशो नन स्ता बची पे जवाब बांधे चे दा जारी सूरतुल इखलास खत्म शवे दे कना स्ता बचे रा पासे दो अगवई कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बे करीम द फरिश्तों मजलिस के ऐलान किए जमा फरिश्तों अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मा ला तालमून जमा फरिश्तों तासु बवेचे वयस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए फरिश्तों तासु वेचे दे बविन तोए फसाद बकई पजमगगे। ए फरिश्तों बादर तवेचे ज पोएगम तासु न पोए गए। ए फरिश्तों तासु जमा खबर को मन लेवाननी मिसाल तो गोरा जमा दे बंद तो गोरा दी माशूम वाली ते गोरा और दे पटको वाला मलंगानो ता मदरसे वाला तो गोरा। ए जमा फरिश्तो गोरा नंद दी माशूम पजब बांधे जमा तौहीद बयानीगी। ए फरिश्तो जब दे फखर उनकम बसब फखर को मा दग बची मुंगले चार आकड़ चाह हाफिजान कड़ो वासिते कम उस्ताजान जुड़ शुदा जुड़ दा चे नास्ती पटको वाला ज़वेम अजीज़ानों के यौ सड़े वही चीज़ जन्नत मुंदल वाड़म दा आखिरी दौर देश पता न लगी सबा दे कबल और रस दे अचानक कबले दगाड़े नवर राव खतो तोबे दरवाज़ा बबन शिबिया बनो को लवीगी अचानक याजुज माजुज ज़ुहूर बहुशी दब्बतुल अर्द बद सफ़ाद घर न रहूसी अचानक बा हज़रत महदी अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह अन्हु दागो ज़ुहूर बहुशी मा तबल रस चावे में फिलान की प मदीना मुनव्वरा के दावा उकड़ च महदीयम लक मिर्ज़ा गुलाम अहमदम कड़े वा बलम कड़े वा मा वर्दवे च कम सड़े दावा संग उ की च महदीयम दे पद खपल दावा के काजिब शो वले जके च महदी प मदीना मुनव्वरा के खलक बेउपी जनी वही बत महदी अगबत न उतख्तिया गजायना प बल जाय के बे खलक रागीर की जिते इमाम महदी अब प दे तरीका बांधे द महदी अगब इनकार के अगब तख्ती अगब जान पटई और खलक बे रा जाहिर के दे त महदी वेलिशी चाचे पखपल दावा उकड़ा गद सर महदी के दे निशी दागी दलील अगब पखपल बांधे पसमक के कर पोएगे क्या ना बखबरा लेकिन अचानक बदा से रोज राजी अजीजान ब्या बसको मा द महमूद गजनवी खबर कोल तासो सर टेमी च आखिरी खबर दर तोकम चाचा सर टेम शतला सुचत बोलो सर टेम शता पदी आखिर की इंशाल्लाह पदीम खबर को टेम खुशता खुजमा कबल की टेम वर्कड़े कबल तबस ब्या में और वजी मर्दान के टेम वर्कड़े माँ द मलगिरी दे जैनास थी बड़ंगोला द कना दा गजैनु
دی ما نه ډېر زیات خفګان وکړو. ما ورته ویم ستاسو بالکل ما نه ټایم هم اخیستی و، زما وروڼه مې زما مشران مې زما زړه درد هم کوي چې یو عالم چاته ټلیفون وکړي چې ته راشه، نو د عالم دغه یو راشه موږ دپاره داسې حکم وي چې دا د پیغمبر نایب اشاره وکړه نو راتلل ضروري وي. خو نن سبا داسې حالت جوړ شوی دی چې د یو ورځ شپږ ځایه 5 ځایو ته مسلسل سفر در سفر سفر در سفر دا مسلسل چالو وي. په دې کې زمونږ نه کله کله کمزوری که راشي نو هغه به راته تاسو معاف کوئ. دې ته دا اوس دې ځای یو خبره باندې تاسو پوه کم عزیزانو، ملګري وایي چې د ختم نبوت په باب کې د خبره وشي. نن عزیزانو داسې وخت راغی په مردان کې یو سړی راپاسېدو په ګولي باغ کې لوډ سپیکر ته ودرېدو او په لوډ سپیکر باندې اعلان وکړو باندې وحي راځي. موږ راونیولو، پولیس لم ورکړو، عدالت کې مغه اقرار وکړو، ډي پی او مخې ته اقرار وکړو، لیکن موږ ته تر اوسه د هغه د ټرایل پته نشته چې هغه څه شو. بل سړی راپاسېدو بوټسیره د هغه کلي نوم دی، لاړ شي خیره تپوس یې وکړئ. قرآن کریم یو حصه راواغسته او داسې په ځمکه کېښودو، د پاسې لوی بول وکړل، بیا یې د قرآن نه پاڼې را جدا کړې او په هغې باندې اودس وچولو. مونږ پولیس ته حواله کړو، مونږ ته د ټرایل تر اوسه پته نشته. آسیه یو جینۍ وه، 27 سال د هغې غالبا عمر عیسایڼه وه. په 27 سال کې هغې ته چا ګوته نه ونیولې چې ته عیسایڼه ولې وې، پاکستان کې ولې اوسېږې. مونږ خو هندوانو ته څه نه وایو، زمونږ وطن کې اوسېږي، زمونږ شریعت وایي چې ځای وله ورکه، حقوق ورله ورکه. لیکن 27 سال بعد هغه جینۍ په پټي کې ولاړه ده او زنانه ورسره ولاړې دي. وګوره کیس یې وګوره که اف آی آر کې دا خبره درج نه وه معلال کا. هغه ودرېده، هغه زنانه ورته وایي چې ستاسو پیغمبر معاذ الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کفر نه بشد اصول لاندې ویل غواړم، معاذ الله وی ستاسو پیغمبر چې مړ شه نو د هغه په ژبه کې، په غوږونو کې او په سترګو کې او په پوزه کې چینجي وشو. مولوي صاحب اف آی آر وکړو، پولیس انکوایري وکړه، سیول کورټ وی دا د مردار کړی شي، سیشن کورټ ته لاړه هغې مې مردارې کوي، های کورټ ته لاړه پوره بینچ کې ناستو ججانو وی دی له سزای موت ورکوي. سپریم کورټ کې یو جج راغی ثاقب نثار چې اوس په انګلینډ کې هغه له مرزا مسرور هغه ایوارډ ورکړی و او څومره پیسې ورکړې وې، په هغې هلته جزیره اخیستې ده، په هغې کې پروت دی، هغه وی باعزت یې رها کوي. او زمونږ وزیر اعظم هم اعلان وکړو، باقاعده د امریکا وفد مونږ سره ویډیو پرته ده، په هغې کې ورته وی مونږ تاسو له دا د دې مولیانو د چنګل نه راویسته او درم کړه درله. عزیزانو تاسو نه تپوس کوم دا مونږ سره ظلم نه دی؟ ټول وایي نه صحیح څوک وایي چې ظلم دی دا مونږ سره؟ دا زمونږ عقیدې سره او زمونږ پیغمبر سره او زمونږ کاس سره، زمونږ د ختم نبوت عقیدې سره ظلم نه دی؟ بیا که چېرې تاسو ما ته وایي چې قادیاني خیر د کرتارپور ورله کولاو شو، قادیاني ته د حقوق میلاو شي، قادیاني د اقلیت کمیشن ته راشي، نو زه بیا یو دعوه بله تاسو ته بیانول غواړم. ما نه ریکارډ کوي، تاڼې ته یوسئ، عدالت ته یوسئ. زه دروغ ویم، عدالت به ما راوبلي، ما ته بات کړی واچې، زه دروغجن یم، زه لیکلي ورکوم چې راشئ ما حلال کړي. اسلامي قرباني د قادیانانو د کتاب نوم دی، 12 نمبر صفحه ده. په 12 نمبر صفحه باندې مرزا غلام احمد لیکلی دی، وایي سني مسلمانانو زه خو ستاسو د الله ښځه یم، معاذ الله ستاسو الله زما کټ ته راځي. دا د معاف کولو قابل دي؟ د اقلیتي کمیشن ته را پرېږدي، دله په وطن کې ځای ورکې، دته کرتارپور بارډر کولاوې او ما ته دا وایي چې د سره ظلم کېږي، د ده حقوق تاسو ولې خورئ؟ د خنزیر باندې خو موږ وایو جهاد کېږي، ټوټې دې کړی شي. زما خبره تاسو پوهېږئ که نه؟ آیا داسې پلیت په دې وطن کې د اوسېدو قابل دی چې څوک وایي نه دی هغه لږ لاس